رامین د ګذرې ولسوالۍ بڼوال څه باندې 40 جریبه ځمکه د انګورو باغ ته ځانګړې کړې ده. وایي په وروستیو کلونو کې له دې باغ څخه ښه حاصل لرلی، خو سږکال د وچکالۍ او نباتي آفتونو له کبله د بڼونو حاصلات یې کموالی موندلی دی. که امسال هست وضعیت انگور اصلا خوب نیه، میوه خیلی کمه، یعنی انگور نسبت به سالهای قبل خیلی کمه. با در صورتی که انگور کمه متاسفانه که بازار ما خیلی به پایینه، یعنی انگوری که دیگان از باغ خو حاصلات خود جمع میکنه و به بازار میبره، یعنی مو کرا و مصرف و دوا خور نمیشه متاسفانه امسال. یو شمیر نور بڼوال هم د آفتونو له امله زیانونو څخه د اندېښنې سربیره د انګورو د بیې کموالي او د پلور بازار نشتون څخه شکایت لري. دوی له حکومت غواړي بهرني هیوادونو ته د محصولاتو د صادراتو زمینه برابره کړي. همین سال مثل امسال بیخی تا حالا ندیدیم ما درباره حاصلات انگور ما. نمی‌فهمم علت چیه. علت همین یک نوع مرض افتاده به نام کراشک، یک نوع مرض بود که اولا که از گل انگور هم از اون گل اول بار خیلی داشت. حاصلات ما انگور تاکا ما خیلی بار داشت، با همون گل یک مرض بیامد بالا که همون گل را همین تو زد که نفهمیدیم که چه کار شد. هیچی نمونده، یک دونی که مونده، یک دونی اینجا مونده، یک دونی اینجا، یک چیزای کلیسک مونده که نی حالا به درد بازار مخوره، نی به درد کشمش مخوره، به درد هیچی نمونده. خواستم از جناب رئیس سبزوات اینه که همین انگوری که ما داریم، مثلا کشمش که ما داریم، ایش صادر کنم به دیگه ولایت ها، به دیگه کشورها که این انگور ما فروش پیدا کنه، قیمت پیدا کنه. حالا که هست مثلا انگور قیمت نداره، این فعلا که هست انگور لال ما کشمشی ما قیمت خیلی پایینه قیمت. په همدې حال کې د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست هم په روان کال کې د انګورو د حاصلاتو کموالی مني او وایي سږکال د انګورو 14.15 زره هکټاره باغونو څخه به شاوخوا 1.2 متریک تن انگور راټول شي. امسال خود شما می‌بینید که واقعا یک سال نرماله به خصوص در ولایت هرات، چون نسبت به کمبود بارندگی به اثر خشکسالی یک سال نرمال زراعتی به هرات نیه. به هر صورت باز هم امسال انگور تقریبا از این ساحه 4.5 هکتار ما پیش بینی می‌کنیم که بین 180 تا 200,000 متریک تن ما تولید خواهد داشتیم، چون فعلا در حال رفع حاصل دیگه نو شروع شده دیگه. اگر ما نسبت به سال گذشته مقایسه کنید به اصطلاح تولید ممکن بسیار اندک. هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې څه باندې 50 ډوله انګور پکې تولیدېږي، چې تر ټولو مشهوره یې د لال کشمشي، فخري، میر احمدي او راوچه انګور دي.